السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه سمیع الله صافی یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. ملګرو ستاسو د انتظار شیبې پای ته ورسېدې. نن تاسو ته ښیم چې څنګه خپل نتیجه وګورو چې د ډي وي لاټري لپاره یا د امریکا د ګرین کارت لپاره موږ انتخاب شوي یو که نه. نو راځئ مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته دروښیم که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلی یاست او تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامه کلیک کړئ او آل انتخاب کړئ. نو راځو دغه طریقه تاسو ته درښیم. نو تاسو به په خپل موبایل کې کروم خلاص کړئ، که هر قسم کروم استعمالوئ یعنی هر رقم براوزر. نو تاسو به براوزر خلاص کړئ، تاسو به په دې سرچ کې ولیکئ ګرانو ملګرو چې ډي وي لاټري. ډي وي لاټري کله چې تاسو ډي وي لاټري ولیکئ ګرانو ملګرو، دغلته ما لیکلی دغه ډي وي لاټري چې زه سرچ کړم نو ماته دغه رسمي صفحه راځي ګرانو ملګرو. نو کله چې تاسو دا سرچ کړو نو تاسو ته ویل چې لیکټر ډي وي نو دغلته ماته دغه لومړی صفحه چې راغله نو تاسو به په دې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو نو دغلته موږ ته مخکې له دې چې تر ماښامه پورې هم تر مازدیګره پورې پرون مازدیګره پورې ما هم چک وکړو نو دغه صفحه یې نه وه خلاصه کړې. نو اوس یې دغلته د صفحه موږ ته خلاصه کړې. کولی شئ چې چک سټیټس باندې کلیک وکړئ او خپل ډي وي لاټري مثلا دغلته لیکلی چې کلیک د لینک بیلو ټو چک ډي وي 2024 اینډ ډي وي 2023 چې مثلا چا د 2024 کال پورې اپلای کړی یا ثبت نام کړی هغه خپل چک سټیټس نو تاسو به په دې چک سټیټس باندې کلیک وکړئ تر څو موږ خپل نتیجه وګورو. نو تاسو به دغلته ویلکم لیکلی لاندې په دې کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې په کنټینیو کلیک وکړو نو لږ صبر ورته کوو چې دغه صفحه موږ ته راشي. ګران ملګرو دغه صفحه ده. کله چې تاسو ثبت نام خپله کړي یا کوم داسې کاپي والا ته تللی یا آنلاین خدمات والا ته تللی چې تاسو ته یې ثبت نام کړی نو هلته تاسو ته اخره کې کله چې ستاسو ثبت نام وشي نو تاسو ته یو پرچه درکوي چې هغه پرچه کې تاسو سره کنفرمیشن نمبر وي او ستاسو دغه لاست نیم یعنی ستاسو تخلص وي او د پیدایښت ورځ وي. نو دغه ټول تاسو ته په هغه پرچه کې لیکلي چې تاسو په یاد ولرئ چې دا به تاسو نه اغوښتل کېږي. نو تاسو به دغلته خپل چې دی هغه کوم کنفرمیشن نمبر چې تاسو ته په هغې پرچه کې درکړی هغه به تاسو دلته ولیکئ. بیا به تاسو خپل تخلص فقط تخلص دلته لیکلی چې لاست نیم یا فیملی نیم همغه یو تخلص راځي سمه ده لاست نیم هم ورته ویل کېږي فیملی نیم هم ورته ویل کېږي. نو دا لاندې راسئ تاسو ته دلته لیکلی چې ډیټ آف برث دی. ډیټ آف برث دی کې دلته وای معنا باندې تاسو پوهېږئ ګرانو ملګرو چې فقط ایر یعنی کال ولیکئ، تاسو میاشت او ورځ مه لیکئ، فقط ولیکئ چې مثلا زه 2003 کال کې پیدا شوم نو تاسو خپله هم دغسې فقط کال ولیکئ نه ورځ او نه میاشت. نو لاندې به تاسو بیا راشئ دغلته تاسو ته لیکلی چې دغه کوډ تاسو لاندې ځي کې ولیکئ. کله چې تاسو لاندې ځي کې ولیکئ نو تاسو به په سبمیټ باندې کلیک وکړئ او که چیرته په دغه کوډ تاسو نه پوهېږئ نو دغلته په دې کلیک وکړئ تاسو ته به بل کوډ درکړي او که پوهېږئ مثلا که پوه نه شئ بیا او یا یې نه بدلوئ نو په دې کلیک وکړئ تاسو ته د دې سپیلنګ وایي مثلا درته وایي چې دا یې څه لیکلي په صوتي بڼه باندې. نو کله چې په تاسو په دې سبمیټ باندې ګران ملګرو تاسو کلیک وکړو نو اوس ما هېڅ دلته اضافه کړي نه دي. نو کله چې تاسو اضافه کړو هر څه او په سبمیټ باندې هم کلیک وکړو که چېرته تاسو انتخاب شوي په دې بغل کې دغه ته عکس ښکاري نو کله چې تاسو انتخاب شوي نو تاسو ته دغه پرچه د ښکاري یعنی دغه صفحه تاسو ته ښکاره کېږي. کله چې تاسو انتخاب شوي نو دغه صفحه کله چې تاسو ته ښکاره شو نو تاسو خپل نور کارونه مخته یوسئ یعنی تاسو انتخاب شوي یاستئ. که چېرته انتخاب شوي نه یاستئ نو په دې بغل کې دغه پرچه تاسو ګورئ دغه مخکې چې کومه پرچه هغه د انتخاب شوي کسانو لپاره کوم چې کارونه مخته وړل کېږي یعنی انتخاب شوي د امریکا ګرین کارت لپاره. کوم کسان چې نوی انتخاب شوي هغه په دې بغل کې چې کوم عکس تاسو ګورئ دغه چې مثلا دلته لیکلي چې has been not selected دا کوم یو کسان چې نوی انتخاب شوي نو هغې ته وایي چې تاسو انتخاب شوي نه یاستئ. نو دغه اسانه طریقه ده کولی شئ د دې له لارې خپل ډي وي لاټري چک کړئ او دغه تقریبا اوس چې دی دغه نه خلاصېږي دغه سایټ چې موږ دغلته کوم خپل معلومات اضافه کوو خپل دغه چک سټیټس باندې کلیک کوو نو د دې په خاطر ما خپله هم دلته ځکه چې په سایټ ډېر زیات لوډ دی او ډېر کسانو دغه سایټ داخل کېږي نو په دې وجه باندې دغه معلومات مثلا موږ ته زر نه راښکاره کېږي تر څو چې دغه لوډ کم نه شي یعنی دغه بوج په دې سایټ دی او ډېر خلک ورته دننه کېږي نو دا چې تر څو کمیږي
نو کله چې په دغه سایت باندې بوج کم شي نو تاسو کولای شئ په اسانۍ سره چک کړئ. نو اوس فلحال ډېر خلک چک کوي نو په دې خاطر دغه صفحه ورته نه خلاصیږي او بعضې شیان ورته لیکي چې مثلا ستاسو دغه غلط دی یا ستاسو وي دغه تخلص غلط دی یا ستاسو کنفرمیشن نمبر. نو دا هیڅ غلط نه دی. کله چې ستاسو ته ثبت نام کې سکسسفول لیکلی یا سکسس کامیابي یعنی په کامیابی باندې ترسره شو او نو بیا ستاسو ثبت نام کې مشکل نشته، فقط دغه سایت باندې بوج دی او تاسو ته دغسې یو نوټیفیکیشن یا دغسې میسج درکوي چې ستاسو مثلا کنفرمیشن نمبر غلط دی یا ستاسو تخلص غلط دی. نو صبر ورته وکړئ، بیا یې چک کړئ، بیا یې چک کړئ او بیا یې چک کړئ، مشکل نشته. او بله خبره ګرانو ملګرو نو دغه تاسو کولی شئ چې خپل نتیجه چک کړئ او د بیا ثبت نام کولو لپاره تاسو ته وایم چې تاسو په کوم میاشت کې ثبت نام کولی شئ. تاسو د اکتوبر میاشت کې بیا شروع کیږي دغه ثبت نامونه د ډي وي لاټري 2025 نه تر 2026 چې ده او 2024 نه تر 2025 ده همداسې ده چې ده. نو تاسو کولی شئ د اکتوبر نه شروع کیږي تر سپتمبر پورې چې یو میاشت وخت لري. نو تاسو بیا کولی شئ چې دغه ثبت نام وکړئ د امریکا د ګرین کارت لپاره. دغه ثبت نام چې مخکې تاسو کړی په دې طریقې سره تاسو چک کولی شئ او بیا ثبت نام لپاره تاسو د اکتوبر میاشته پورې په انتظار وکړئ. اکتوبر نه شروع کیږي تر سپتمبر پورې. نو په دې طریقې سره تاسو چک کړئ خپل نتیجې. دغه دوه پرچې تاسو ته بیا درخیمه. دغه اوله پرچه چې پې لیکل شوي دا د هغه کسانو لپاره ده چې کله ستاسو چک سټیټس باندې کلیک وکړو دغه صفحه تاسو ته ښکاره شو نو پوه شئ چې تاسو انتخاب شوي یاستئ. که دویمه صفحه تاسو ته ښکاره شو نو تاسو به انتخاب شوي نه یاستئ او بل ثبت نام لپاره انتظار وباسئ. نو دغه ویډیو په دغه ویډیو کې ما تاسو ته نن دغه ثبت نام طریقه وښوده. نو د دغه ښایسته ویډیو لپاره زموږ ټیک پښتو یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو پورې مې په الله سپارم. د الله